نبی صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك یا الله دمر ویرستارا نصیب کې او دمر ویرستارا کې چې الله ګناه نه بچو او ګناه به پریدو ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك یا الله دمر است اطاعت را کې دمر است اطاعت توفیق را کې چې الله جنت ته ورسیږو او نبی صلی الله علیه وسلم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا یا الله دمر یقین را لراکې چې د دنیا د مصیبتونو را باندې آسان شي دنیا کې به پریشانې نه غمونه به نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوله چې الله یقین مل راکې په آخرت باندې چې زما په آخرت باندې یقین په جنت می یقیني چې د دنیا د غمونه مصیبتونه دا په ما باندې آسان شي مؤمن باندې به غم راځي تکلیف به راځي د دې به یقین قوي چې مخه ته آخرت الله رب العالمین جوړ کړي دي جنت اسما لپاره تیار کړي دا مصیبتونه به خو لیکن التزما بدلی دي خو لیکن کچیرته انسان په دنیا باندې صرف نظر واچي د دنیا په غمونو کې دای او آخرت ته فکر نه دا انسان تباه دي نبی صلی الله علیه و من اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا یلا دمر یقین راکې چې د دنیا مصیبتونه را باندې آسان شي او به نبی صلی الله علیه ولا تجعل الدنيا اكبر همنا يا الله دنیا زما اکبر الهم مګرځه غټ غم زما دنیا مګرځه دا اکثر خلکو اکبر الهم دنیا یره دنیا څنګه ګټو بچو لسن رزق پیدا کو دا څنګه کو امیش مد نظری دنیا په دنیا باندې د سوچي نبی صلی الله علیه وسلم په نه وختله ویل بچي ولا تجعل الدنيا اكبر همنا الا الدنيا زما اکبر الهم غټ غم د زما مګرځه که دنیا کې تابانه پاکي لوګي فقري غریبی خود ته دسی ویوا چې دا دوره زندگی دا ختميږي تیریږي مخه ته رب العالمین جنت تیار کړل ستاسو باید نظر په جنت باندې ستاسو نظر په دنیا باندې نه چې دنیا څنګه پیدا کوم او ګاډي څنګه پیدا کوم او کورونه څنګه پیدا کوم د دینه تیریږي هغه بل زندگی ته چې هغه همیشه زندگی دغه ته تیار وکړه او به نبی صلی الله علیه وسلم چې ولا مبلغ علمنا ای الله دا دنیا زمونږ مبلغ علم مګرځه څه مطلب چې زمونږ علم صرف په دنیا کې تاویږي را تاویږي او اخو آخرت ته زمونږ علم لا نشي نن زمونږ استاد حالات دا ده چې په بچو باندې عصري تعلیم کو دنیوي تعلیم په کو خو لیکن هغه اخروی علم هغه زمونږ استاد د بچو نه فاتې دي زمونږ مبلغ علم دا دنیا ده الله قران کې وایي ذالک مبلغهم من العلم الله وایي دنیا د مبلغ د علم ده د دې د علم چې رسي صرف دنیا ته رسي اخو آخرت د دې علم نه رسي نبی صلی الله علیه وسلم ولا مبلغ علمنا الا دنیا زما مبلغ علم مګرځي چې زما علم په دنیا کې دن نه وي ارشي ته می سوچي خو لیکن آخرت ته می سوچ نه نبی صلی الله علیه وسلم خبره کوله او به ویلي ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا يلا دا دنیا زما مسیر نار مګرځي دا دنیا د دې سبب مګرځي چې ما جهنم ته ورسي ځکه انسان چې جهنمی کېږي دنیا ته وجنه دنیا ته مخ شي او دې کې په دې ګناونو کې اخته شي او دا جهنم ته لړ شي نبی صلی الله علیه وسلم په دې نه غوښتله دنیا معمولی څه ده خو لیکن شیطان موږ ته تاسو ته کټ کړي